السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې ټول روغ به یاست. په دا ډېر عمر ما ویډیو نه وه اپلوډ کړې. یو سوال چې ډېر زما څخه کېدی، که څه هم د دا سوال جواب ما د خپل نورو ویډیوګانو په منځو کې په خبرو په منځ کې جواب کړی و، خو دا سوال زما څخه بیخي ډېر کېږي او هر دوست همدا سوال کوي چې ولې ښځه جنسي اړیکې ته نه آماده کېږي، او زما خانم زما سره جنسي رابطه نه ساتي، یا زما خیال نه ساتي، یا ما نه نازي، یا داسې یاستئ. دا هغه سوال دی چې ډېر کسان یې کوي، ولې ښځه جنسي اړیکې ته نه آماده کېږي. پر دې اړه باندې به ډېر لنډ بحث ولرم، په دې هیله چې تاسو یې واورئ او دا سوال مو جواب سي، او بیا بار بار یو سوال مه کوئ. د ښځې او نارینه جسمي او جنسي دواړه فرق لري. نارینه نسبت ښځې ته یو څه قوي ده او ښځه یو څه ضعیفه جوړه سوې ده، او جنسي حالات یې هم همداسې دي. نارینه ډېر شهوت لري او ښځه هغومره شهوت نه لري، او بل ښځه ډېر ژر ستړې کېږي. ښځه د کار په مقابل کې هم دومره مقاومت نه لري، د جسمي کار په مقابل کې. متاسفانه زموږ د افغانستان په ټولنه کې ښځې ډېر کارونه کوي. د کور ټوله مسؤلیت د یو ښځې پر غاړه، هغه که ذهني، هغه که جسمي، هغه که هر ډول یې د ښځې پر غاړه. دوهم، د ښځه په کور کې چې ډېره ستړې سي، نو یو علت یې دا دی چې هغه بیا جنسي اړیکې ته ژر نسي آماده کېدلی. بل د ښځو د ویټامینو چکات دی، چې عموما په دنیا کې داسې ښځه نشته چې هغه ښځه ویټامین یې مکمل وي. اکثر وخت چې زما څخه ځوانان پوښتنه کوي، راځي یا ښځې راته راځي چې موږ جنسي اړیکه نسو برقرارولی، یا نه آماده کېږو، یا داسې یاستئ، دوی وایي یا زما ویټامینونه کم دي، داسې ښه خوراک کومه، سم دم خوراک کوم، هر شی را رسېږي، که د ویټامینونه مې کم دي، نو موږ ورته وایو چې تاسو یو چیک اپ وکړئ چې تاسو د ویټامینو څه حال دی. هره ښځه په ټوله دنیا کې د ورځې یو دانه مولټي ویټامین ګولۍ ته ضرورت لري چې ویې خوري. بعضې ښځې بیا د دا مولټي ویټامین تر څنګ ویټامین ډي ته هم ضرورت لري. د بعضو ښځو ویټامین ډي کم وي، او د بعضو ښځو کلسیم ډېر دي، هډوکي تکلیف لري، نو دوی باید ویټامینز ګولۍ وخوري. خو متاسفانه دا چې ویټامین ګولۍ ګرانې دي. یو پاکټ یې موږ د ښځو ویټامین چې دي په افغانستان کې په $100 پیدا کولی شو، یا 7,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ پیدا کېږي. په خارج کې یو څه ارزانه دي، خو داخل په افغانستان کې خارجي ګولۍ یو څه په سخت پیدا کېږي، او داخل په افغانستان کې بیا د ګولیو هغه څه ورته وایي کیفیت هم ښه نه وي. نو د ښځو ویټامینونه کم یې. په خوراک باندې ښځه ویټامین نسي پوره کولی. هېڅ ښځه نسي کولی چې په مثلا مستې وخوري، غذا وخوري، ترکاري وخوري، میوه وخوري، جوس وخوري، په دا باندې ویټامین نه مکمل کېږي. هغه حتما مولټي ویټامین ګولۍ ته ضرورت لري چې باید ښځه یې وخوري. نو کله چې د ویټامینو کمښت شي، د ښځې په وجود کې د هورمونو تغییر راځي، نو هغه بیا جنسي رابطې ته نه کېږي. او بل ورځني کارونه د ښځې زموږ په ټولنه کې داسې رواج دی، ښځه چې راکښېني خوراکي وایي خونه جارو که، دالیز جارو که، سرای جارو که، اشپزخانه پاکه که، چای سمې که، غرمې ته دیګ پوخ که، ماښام ته دیګ پوخ که، مېلمانه هم پسې راسي، هغه هم ناخبره مېلمانه. نو دا مسؤلیت د ښځو ډېر دی، هغه د ښځو حالت خراب سي. نو که ښځه د ورځې ډېره ستړې سوي، کارونه یې کړي، نو هغه بیا نسي کولی د شپې جنسي رابطې ته ژر آماده سي، مخصوصا هغه ښځې چې میړه یې ګرد عمر د دوی سره ورسره یي، دا مشکل لري. بل د ښځو رواني حالت دی. د ښځو رواني حالت مو هم نه وي سم، مسؤلیت او صلاحیت یې مساوي نه وي. مثلا زموږ ښځې په کور کې ډېر مسؤلیت لري، چای پخې که، دیګ پوخ که، ډوډۍ پخه که، کور جارو که، کور صفا که، صفاکاري وکړه، کالي پرېوله، نو ډېر کارونه کوي، لیکن صلاحیت بیا د هېڅ شي نه لري، د یوې روپۍ صلاحیت نه لري، نه پیسه صلاحیت لري. حتی د پلار کور ته چې ځي 10 اجازې به اخلي، د میړه څه جلا ده، خسر څه جلا ده، خواږ څه جلا ده، مشر لیوره څه،
حتی په ځینې کورو کې د مشر څخه اجازه اخلي. نو یو شخص چې ډېر مسؤلیت لري او صلاحیت یې کم وي، دا یې په رواني حالت باندې بد تاثیر کوي. دا ښځې هم د کور د خوا ستړي او هم د صلاحیت صلاحیت شتون د دوی په ژوند کې د دې سبب کیږي چې دوی دغسې جنسي خواهشات یې کم سي. بل ستړیا خو نو عمومي هغه مین خبره دا ده چې ستړیا ده چې ښځې واقعا په افغانستان کې ډېرې ستړي دي. نو دا به یو هغه دفتري کار یې چې ښځې ځي دفتري کار کوي. د دفتري کار او د کور د کار ډېر فرق دی. کور کار ډېر سخت دی. یعنې زه خپله داسې ښځه یم چې زه د کور کار نه کوم، ما د کور کار ډېر زده هم نه دی، زما ډوډۍ نه ده زده، ډېر شیان مې نه دي زده او کولی هم نسم. لیکن زه چې د کور کار وکړم زما وضعیت ډېر خراب سي. داسې د هرې ښځې ده، خو متاسفانه زموږ ښځې غیرت نه ولي. هغه وایي یا ستړیا پر ځان وړي، خو چاته نه وایي چې زما کار وکړه یا کومک راسره وکړه. ستړیا یو مین علت دی د دې دپاره چې ښځه جنسي اړیکې ته نه سي آماده. او بل تاسو بعضې کسان چې جنسي رابطې ته ښځه نه آماده کېږي، تاسو کولی شئ زما مخکینۍ ویډیوګانې د دې اړوند وګورئ چې معاینې ته څنګه ناز ورکوئ، څنګه توجه ورته وکړئ. اوس بعضې نارینه داسې معاینه یې ستړې ډېره نه وي، مثلا په کور کې د کار کومکي لري، د دوی مشکل بیا دا چې د معاینې ته توجه نه کوي د جنسي رابطې تر مخه. مطلب مې دا دی د ورځې په جریان کې یو زنګ نه ورته راوایي چې پوښتنه پر وکړي چې ته څنګه یې، ویې نازوي، ښه خبره ورته وکړي، او بیا چې کور ته راسي د دې سره هغه یو مینه ناکه رابطه نه لري. بس دوی فقط د بستر په وخت کې د ښځه ور په یاد سي. په دا رقم حالاتو کې هم ښځه د ناامیدۍ احساس کوي، نو بیا هغه جنسي اړیکې ته ژر نه آماده کېږي. نو د دې دپاره چې تاسو وکولی سئ خپله ښځه جنسي رابطې ته آماده کړئ، په کور کې د ستړیا مخنیوی وکړئ، هغوی ته ویټامین ګولۍ ورکړئ او هغوی ته د مسؤلیت تر څنګ صلاحیت هم ورکړئ. نو د ویټامینو چکاپ یې منظم کوئ، نو بیا به تاسو یو خوشحاله ژوند لرئ او د جنسي نګاه څخه به تر یو حده د مېرمنې څخه راضي یاست.